وعلیکم السلام. ماشاءالله ماشاءالله. دا به څو ده یاره قربانۍ له څاروی په کار دی وروره د خرڅ نه ده او ډېره غټه مجبوري مې ده د بدې ورځې خرڅومه. ستا څه مجبوري ده؟ زما دا مجبوري ده چې زوی مې په سعودي کې پساو دی او ټیکټ پسې لېږم د هغې د وجې مې راوستې او خرڅومې. بس صحیح ده، ستا مجبوري ده. زه قربانۍ له څاروی اخلم. په څو به یې راکړې اخرنۍ؟ اخرې یوه خبر درته وکړم. واو. په 1,00,000 روپۍ به یې درکړم. په 1,00,000 نه بس 50-50 روپۍ واخله او راکړه. دا د 500 ده. مړه ته خو د ایمان په ځای ګوتې کېږي. ته دې ته وګوره دا خو اتي دی. دا د 500 ده. مه ورکوه دله. زه د نه ما سره خبره وکړه. مړه ته څه ګاډې وړې مړه ته سپکې ناجیه ده څنګه وایم خو دغه ریټ په 55 لار کې غوښته سړی زما په 50 شوه. ته خو څاروی په سپکې مړه داسې ګاډې وړې وایي به شپې ګاډې وړې څوک وي مړه. ما اوس ارشد له په 80 ورنه کړله. ځه ورشه منډې چکر ووځه. دماغ نه مه خرابوه. ګوره به دې پردی چې کله کس یو ګاډ لګیایي که نه د ریلګاډي دې پټلۍ ته به دې راواچوم. پوه شولې سړیتوب زده کړه ګورې. لغونه ته څه ناست یم که څه ناست یم؟ مړه راشه لکه اخواشه اس مه کوه مړه نه در کوم ځه نه در کوي تا له اډو در کوم نه خدای ګوره دماغ به رانه خرابوي. هلکه ته خو څه کنه نو خو ظالمه ته خو ګورې څه کله سړی خبره کوي په منځ کې به پکې نه راځي. نه در کوي تا له اډو در کوي نه. قلقلا خان بچی دې ځانه جوړ کړ. خوله ونیسه خوله ونیسه ګورې. داسې کار وکړه زه د نه هلم دلته دا میلې والې دي سباچه کې د میلې نه بار کړه زر په شاته در روان یم. پیسې په پوره راکړې؟ پوره په 50 د نه هلمه ټیک ده. په دې اتیا نه هلې؟ نه 50 کې نه هلمه سباچه کې بار کړه. ځه درې ګورې نه ورکوم. ځه ته بار وځه. باچا سیده ده ګورې. څاروی خو ډېر ښه څاروی دی ډېر ښه خوراک دی پې کړی ښه. مې د شکیل نه واخیستله ارشد مې ذمهوار ورکړو. دا ګڼکپان دي مسلمانه دا کم چې تاسو لګیا دا خو ګڼکپ وو. مړه دا 55 داسې غلطه خبره. خبره ودرېږه داسې کار دی که نه داسې کار دی که نه کسانو ته پته ولګېده او دی خو ما پسې را روان دي دا پیسې ته واله پوه شوې دا ونیسه هغه کسان را روان دي خو راکړه څاروی راکړه سباچه کې پته ورته ونه ورته ووایې دا به زموږ خپل څاروی خو ځه ته وځه ته وباسه خپې وباسه. السلام علیکم. وعلیکم سلام. په خیر څنګه لیخی؟ خیر دی ټیک ټاک. حاجي صاحب ستا د زوی نه مې دغه کړی و ټیکټ هغه زوی پسې لېږم دا 100 روپۍ پکې واله نورې به وله سبا مازدیګر ورکړم. ښه ورېږه چوړي دا خو ورورو دیسي دي دا پیسې. څنګه؟ دا خو دیسي دي. په څه دیسي دي؟ دا ته وګوره او دا ته ټولې وګوره ټولې دیسي دي. نه مړه څاروی خو مې واخیستو سم سنډه دی ظالمه اتي دی اتي. یلکه صبر وکړه. بند کا خوش انسان سړی مې پیسې ورکړو څاروی مې ته سباچه کو ولاړ دی ګاډی راتاو کا منډې شبه پټلې ښکته سیډ له راتاو کا ګاډی زه په واپس ورغلم کا. راشه مخکې ودرېږه دلته سلمان ته موږ خرڅ له اخیستې او ته ځې. سلام علیکم. وعلیکم السلام. چارې خیر دی رور جانه ښه ټیک ټاک. څاروي دې رئیس دي خرڅ څاروي ټول د خرڅ دي ټول. وا ماشاءالله دا هم د خرڅ دی که نه؟ دا خو سوچه د خرڅ دی مسلمانه. دا خو اوس یو کس رالی او پوره 1,00,000 روپۍ راکولې ور مې نه کو. قرباني پې کېږي؟ قرباني سوچه پې قرباني کې 4 کالو دی. دا وګورې دا وینه راشه دا وینه په غاښ باندې 2 دی. قسم دی زما د مخې ته غاښونه غورځېدلي دا دی په جیب کې راسره پراته دي. ما دا به تا له په دې وجه باندې دې خلکو ته شو کومه. دا وګورې دا ته اوس پرېوتل؟ دا بس په دې ساعت ته پرېوتي لږ ټایم وشو. خبر چې برابر یې ورو موږ مسلمان برابر دی یاره بس په 1,00,000 مې نه دی ورکړی که نه او ته راله اخري 80,000 روپۍ راکړه بس په شړه خولې ځه. 80,000 روپۍ ټیک شو.
ټیک دی بوځه ها ډېر کچا د ښکاري نو کېږي په قرباني کنه څلورو کالو دی کنه خدای دې په الوا موړ کاله کا مسلمان به د مسلمان سره څه دوکه وکړي نه نه مسلمان دوکه نشي کولی دغه دی دا کله ناکله بس لږ وخوږي سړی شکر دی چې خرڅه شوه ګینې دوی خو راته په دې سر پراته وه ځم چې بل څاروی پرې والم مړه خلک وایي څاروي نه خرڅېږي هلکه شنه ودرېږه یې ډوبه ودرېږه مردیه ته او که نه خدای ما مردیه داسې څه خبره نشته مړه خپه مې وښوده خو ما یې که هغه سخی واله دی اورې نه سخی وال نه دا راته ووایه هغه ماټونګې دې څنګه خرڅ کړو کوم ماټونګې ستا سره چې هغه دومره ونده د څلورو کالو سخی یادی خو څلورو کالو نه څلورو میاشتو نه څلوېښتو ورځو تا ته څلوېښت نه برابر نه مړه دا خو د څلورو کالو واله که څنګه څلورو کالو وه زما خو اوسه غوا یو ځای لنګه شوي وو او دغه زما د هغې هم اوس څلوېښتي برابر شو هغې سخي به دا داسې کار وو مردیه چاته وایم دا یو ورځ مخکې نه دی بس کلکه ونیسه که نه نه که ګوره پوره 500 به راکې خط ویم مووتو او ماشاءالله وشو کار وشو داسې کار وکړه کره شوه او بس اوس انشاءالله تعالی دا د 2 کالو شوه بالکل شوله ټیک ده په شره برابر شو دا اوس دا غاښونه جب کې واچو چې هلته قسم برابري ښه ټیک دی بالکل اوکې ټیک دی زه به تې دغه سر سڼه وله وکړه که نه او میلې ته یې راوله پوه شولې نو په دغه طریقه باندې مې ورګړیچ کړو په 4 کاله لکه بیمانه باندې ته به الله له څه جواب ورکړې الله له څوک جواب ورکولی شي خوش انسانه که د بیمانۍ واټ میلاوېدی که نه تا به واته اخیستی وې الحمدلله څه دې وویل ښه مې وویل ورځه بیمانه زما قرض به ترې راوړی رکشه خوش انسان وای چې دا ټک ټکول راوړي په پښتونخوا باندې مې وایه سلامونه ملګري دا په څو وشو نه دا د خرڅ نه د باچا صاحب ښه یا په څو واغسته مړه په څو نه د 30 سر واغېسته مړه موږ د خرڅ نه د خدای م کار کنه واسه قاریږي مړه قاریږي د 30 سر مړه بل کارم نشته هر چا په کار کې بم کار ماشاءالله الکه په څو قسم واغېسته دم په 6 کسه واغېسته مړه کارم نشته خدای م کار کنه کا بیمار ډاکټر له مې بوتلی وه مړه یو 6 کسانو خو رانته پوس وکړو زموږ پښتنو کې دا کار دی چې هر چا په کار کې کاري لاره نیسه کې یو 3 درخېجوم نو په ګاډي کې یې بوځک چې بیماره ده دې کې ستا څه کار دی که زه یې په ګاډي کې بوځم او که زه یې په اوږه وړم بدذوقه انسانه راولګه راوی غواړه که ګینې دا کوپړی دې در ماتوم ملګري سلام علیکم وعلیکم سلام دا ولې جي دا به دغه دی دا دا په څو واغستو نه دا دغه نه دی دا دغه دی که نه لکه مسلمانه د ګرمۍ نه دې مړ کړو خدای دې ستا بیخونه باسي او زمانه دې پټ دا څاروی څنګه اخیستې خو دا راته په څو دې واغست هله پروردګاره دله کلی ورکړي یلکه خدایم په الوا ماړه که دا شلم کس ته یو وی په 100 دی واغست او بل وی په 100 دی واغست خدایم په الوا ماړه که یه بیړیم چپه نشه دا خو زما څاروی دی خرڅ نه نه بیبې راکو وی ډاکټر لی بوځه وی بیمار دی وروره یو راته وی ګاډی وله وکه اخره کې مې پې دا شال واچو چې مایسو کیني نه ښه دې د وجې د دې د وجې او خو زه خیر اوس خو راته ووایي په څو دې واغست لکه وایم د څاروی د خرڅ نه دی که نه ته یې په 100 دی واغېستو که نه ځین د خرڅ نه دی که نه به ایمان انسانه ښه زه صحیح تاسو ته دغه دی که دوباره دی بیا جواب راکړو نو ښه به نه راووایه لکه مړه سم زه راته ووایه که نه په 100 دې واغست دا ستا خدای بېخي باسه ورېږه په 100 مې واغېست څنګه مخلوق دی خو زه خولې له راوستم هلکه زه نه پاتې کېږم او ته یې کور ته بوځم مکه ای زویه دونه خوراک خو که مې په ځان کړی مسلمانه خان بابا سره مې ډغه راواله السلام علیکم وعلیکم السلام ملګري دا څاروي د خرڅ دي نه دا خو ما نشترحال راوستي دي فلم لا اوس په فلم سین شروع کیږي د خرڅ دي که نه الله بنیادمه ښه
کته شم کنه وګوره کتو پیسې نه الو خدا خو ډیر کچ نه دی یاره نه مسلمانه دا خو تی دی ته وګوره دغه خو درې نیم منه غوښه ده ها داسې دی له راشه دا د اتي نه بس اتي ته بس ورقابو دی دغه بس څلور منه غوښه وي او چې ته غوري هلې که نه دا څاروی وایه یا موږ پیسې څلورو کسانو په شریک یې دا د 5 کسانو دی مړه دا وګوره دغه چکه واو دا اوس ښه دی اینا کار مه کوه دا دې ریټ څه دی یار د دې خو ریټ بس چک کور شار څه وګوره ګورم ماشاءالله غاښونه تاوان کې رالی ښکر دې دپو ښکر دې تی وغورځو خانه دا زه چېرته وسلم نه لکه دې خدای دې ستا بې خو بس دا خو دې ورلګولي دي ما کوم ځای کې ورلګولي بېمانه انسانه څاروي نه دې ښکر مات کړو ظلم دې وکړه د ظلم انتها دې وکړه په لته دې ته ښکر والی ایمان په ځای به ګوته نه ږدو څاروی اخلي خدا ته ما وغورځوه نو دا دې چا وغورځو ما وغورځو لته دې ور نه کړه بېمانه انسانه دا خو تا ظلم وکړو دونه بربریت څوک کوي مړه دا تا چې کوم وکړو ته مسلمان یې ته خود مسلمان یم یوسف جان د پسې راولم چې ویډیو در باندې وکړي او دا دک درد د نورو ځناورو دا ټول د عوام ته مخې ته کېدي دا وګوره څاروی خو دې تباه برباد کړو ته دې خوا شه تبهي دې څاروي له وکړه یار دا خو زه نه علم دا خو اوس په تا در تین دی تاوان کې خو راغلی خانه دا خو په ما را تین دی خو تا کم کار کړی ګوره دا خو د مسلمانۍ نه دی یار نه روره ما هېڅ کار نه دی کړی دا ښکري دي روره ماتې نه دي غورځولي فرعون د خپل وخت ډېر غټ ظالم و هغه چېرته هم څاروي ته نقلي ښکر نه دي لګولی گرمی دا ولان با موږ چلانده شو السلام علیکم وعلیکم سلام ستړی مشي لاس مې څخه دې خفه نه شي نه هېڅ خبره نه ده هېڅ خبره نه خان ښایي که نه خیر دی باچا صاحب دا څاروی د خرڅ دی د څه لپاره اخلي قربانۍ دپاره یم دا څاروی راله راکړه نه وروره هغه یو او دا په دې دواړو قرباني نه کېږي او دا یو چې کوم دی په دې باندې قرباني کېږي ځکه چې د ټایم برابر دی دا لا کشران دي ښه لکه په دې دوو نه کېږي نه دا واړه یاره نو هلته خو د دې نه واړه و کس ماته دا څلورو کالو دي په دې قرباني کېږي خو زما طبیعت ته پرې نه وته نه ګوره اوس موږ خو داسې نشو کولی که نه ګنې زما خو څاروي دي ما خو خرڅ له راوستي چې ځان ته خلاصوم بچي ته به یې منځل خرڅ کړم چې او کېږي پې تاسو خو په دې قصو نه پوهېږئ نو زه خو مسلمان یم ورور یار ډېر اله یار ډېر زبردست یار په پیله ځل ما داسې سړی ولیدو چې هغه ماته وویل چې په دې څاروي باندې قرباني نه کېږي ګنې چې چېرته م ورغلی یم ماته وي کاکا وي دا د څلورو کالو دی څوک راته وي مشره وي دا د 2 کالو دی نه ګوره هغه پکې مسلماني نه ای دا به راله په څو راکړي دا ستا په څو خوښ دی بس خبره ورته کوه دا به دا یې رانه په 80 باندې غوښتی دی پوه شوې خو چې ته ډېر کړېدلی په 15 بیا به یې دله درکړم اخرنۍ شو مې ځه شو دي او راشه ګاډي راشه پیسې له درکړه